الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، د شعبان اخیرنی جمعه ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې اخیرنی شعبان په اخیرنی جمعه خطبه ورکړه او بیان یې وکړو. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته وویل چې په تاسو باندې یو داسې میاشت را روانه ده چې د خیرونو او د برکتونو والا میاشت ده، چې مسلمانانو په ځان باندې سورې جوړ کړي، د نیکو سورې جوړ کړي. یو بل ځای کې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې د شعبان په اخرنۍ جمعه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې خلکو په تاسو باندې داسې د رحمت، د مغفرت، د اور نه د خلاصي میاشت را روانه ده. ای خلکو په ځان باندې هغه میاشت ځان دپاره د بخښنې ذریعه جوړه کړئ. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې شعبان اخرنۍ ورځې شپې شوې نو تګې چې څنګه اوبو پسې یا خوراک څښاک ته په انتظار وي، دغه رنګې به صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د رمضان راتلو په انتظار. او کدی خبرې ته سوچو کې زموږ په معاشره کې او د هغوی په معاشره کې رد بدل دا راغی چې زما ستا که تیاری کو د جوماتونو په ځای بازارونو سنبال، او که د دې ته سوچو کې چې جومات آبادولو په ځای جوماتونو په ځای بازارونه آباد، هر یو شی په لس باندې هغه په سل باندې کو، د سلو هغه په 200 کو، د 200 هغه په 1000 کو. او دې ته مونږ دا وایو چې هر روژه ده مسلمانی راغله. حالانکه کدی خبرې ته سوچو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور او د خلفای راشدین د دور باندې نظر واچي چې هغه څومره بیع او شراء کړی ده. هم په بیع او شراء کې هغه ته سوچو کې د مسلمانانو د سہولت لپاره به هر شی لګ لګ ارزانول. نور خو بایع او مشتری ته خو هر څه دغه بایع ویل کېږي، خرڅون کې ته خدای اختیار چې زه سیس کې ګټه وکړم، منافع به ساتل، لګه به ساتل، چې زر ختمیږي، چې زر خپل عباداتو ته ځم. ما تا په لاس کې تسبیح رانیولي، تلاوت هم کو، ځان ته په دکان کې تلاوت هم لګولي، هر شی یو په ډبل باندې خرڅو. او بیا دا وایو یره جی روجه ده، هر شی مسټاک کړي، ځان له ګودامونه دغه برابر کړي، که چینی واغستي، که ګوړه واغستي، که راشن واغستي، خو په یو پتر بلې بیا په روجه کې خرڅو. دا کومه مسلمان شو؟
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې کم سړی ذخیره اندوزی کوي الله رب العزت لعنت ته په ذخیره اندوز باندې د رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ته په ذخیره اندوز باندې ما تا هر شی ځان سره سٹاک کو چې د هغې ډیمانډ سیوا شي مارکیټ ته رو باسو او بیا دا وایو چې هر په دې کې ما دوره وګټل تا پکې ګټه وکړه تا د ځان د ایمان تاوان تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه سختۍ سره منع کړې ده که لین دین وي که د معاملات د دې تپوس موږ نه څوک نه کوي که تپوس موږ نه کوي د مزد تپوس کوي د روژې کوي د زکات کوي دا تپوس نه کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لین دین څنګه نن ما تا خپل بچی ته رزق کروړو حرام راوړو چې کله غي لوی شي په ګډ وډو په کندو کپرو سری بیا راشي استاد یو هغه بچی خو مې نافرمانه به خو ولې دي چې ته ایر غیر راوړي حرام راوړي حلال کې تمیز نه کې هر قسم کده سود پیسې کده دروغ پیسې کده فراډ پیسې وي او کده بل په ډاکه په پیسې وي کده بل نسوي ورته په ناجایز پیسې دی غستی هغه د پراپرټۍ په لین دین کې ولې نه بیان د نوالي مجبوری دی راشي ته وایي یاره زما خو مجبوری رااله ته وایي چې یاره ستا بیان نه لاړه لین دین کې بل چا سره ډیل وکړو ته وایي چې شابه باندې لګاک کتلې مال دوره پیسې راکړه کې بیا دله خرابو دوستانو عزیزانو د بیع او د شراء مسائل په لکونو مسائل دي په زرګونو نه په لکونو مسائل خو افسوس دا دی چې د دین او د اسلام نه څوک ځان خبرای نه هر یو سړی په دې پیسو په معامله کې ځان لپاره بادشاه دی وایي چې زه سخت کوم جایز کوم که زما مزد دی ټول زما دین مزد دی زما ټول دین زکات دی زما ټول دین روژه ده روژه را روانه ده تا ته په روژه کې حکم دا دی چې حرامه به نه خورې په حرامه به روژه نه ماتې ګورې حلال یې دپاره به سټرګل کوې حلال به دا کوې الله رب العزت په انسان ته په رزق کې برکت الله اچوي چې انسان حلال خوري حرامو نه ځان بچ کې د سود نه ځان بچ کې د غلا نه ځان بچ کې د ډاکې نه ځان بچ کې یوازې حرام خو صحیح ورته غلا او ډاکه خو نه ده سودخوري ده ناجایز صحیح ورته منافع ده دا نن سبا اوس خو هغه بیناین گیم دی که څه شی دی خلک پکې انویسټمنټ کوي چا پکې ښې وبایللې او چا پکې ښې وګټلې حالانکه دا ټوټل سود دی ما څو پیرې ویلي دي بیانونو کې په درس کې په هر ځای کې ویلي چې خلکو د الله خاطر وکړئ د دې گیمونو نه د دې پلیټ فارمونو او د دې صحیح ورته د بیټ کوین او د دې سیزونو نه ځان وساتئ دا څه کوم په لعنت باندې سر شي چا پکې دکانونه خرڅ کړل چا پکې کورونه خرڅ کړل چا پکې جایدادونه خرڅ کړل ټولې پیسې پکې انویسټ کړي په یو کلیک باندې ټریډینګ کېږي کته بره کېږي نه سره پیسه په لاس کې شته نه سره بیټ کوین په لاس کې شته نه سره کرپټو کرنسي په لاس کې هېڅ شی د سره نشته هلته کې دپسې شی بند کړو هر څه ټوټل پیسې د لاړې درهم پر خو انسان د لالچ پکې دی د دنیا لالچ دی پکې کدی خبرې ته سوچو کې بیا چې روژه راشي استاد وي روژه به څنګه نیسو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو وحده لا شریک په دا باندې مبارکه میاشت را روانه ده راوستې ده او را روانه ده الله دې په خیر عافیت سره راولي خلکو د الله رب العزت دپاره د حلال لین دین خپل کوي د الله رب العزت عبادات خپل کوي عبادت کوي په موس کې مزه کا جان نشته په موس کې ته مزه نه ملاويږي په تلاوت کې ته مزه نه ملاويږي په اعمالو کې ته مزه نه ملاويږي په ذکر او تلاوت کې ته مزه نه ملاويږي ولې وجه دا چې کله هم حرام نوړی د مړی نه کته شو نو بیا به تاسو ته خبره ده چې حرام باندې چرته چا جون عمرې او جون عمرې پکې بلا کوي چې الله ما به په حرام پیسو چرته جون عمرې کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر په سختۍ سره من کړي که تاسو هر سوره الله رب العزت کور تم لاړ شي ځان نه د خانقابي غلاف هم تاو کوي چې پیسې د حرامې پر رب یقینو کنه د عمره کیږي نه د حج کیږي نه د روزه کیږي نه د زکات کیږي هیڅ سم نه کیږي اکثر داسې خلک راشي یاره د بینک ولا را باندې انټرست را ترا کړي سو سره کوم وای داسې کسته ورکړي ورته چې ځان ته په باترومونه جوړ نه په جمعات کې ورکول شي نه په مدرسه کې ورکول شي نه په څه ورته چا سره خیر خیر ګړه کې ورکول شي غریب فقیر مسکین دی ورکړه هغه خېټه ته حرام بوتل ناغله خو د بیړه کار کړه دوستان عزیزان عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مبارک میاشت راوست په دې مبارک میاشت په تاریخ کې چې څوک هم لب جب کوي د الله رب العزت قهر تاسو ورته دعوت ورکړي حالانکه روزه په یکم سبا ده
او تاسو به وګورئ چې دا به مخکې رستو کېده ته وایي یاره جي د میاشتې عمر دوره دی د دې دوره دی د دې دوره دی ټولو خلکو عبادات تس نس کړي د خلکو د عبادت سره کلواړ کېږي لګیا دی څوک یې تپوس کولو نشته ایون تر دې پورې چې د خلکو په معاملاتو سره کلواړ کېږي څوک یې تپوس کولو نشته تر دې پورې چې د مونځ د وختونو سره د مونځ د وختونو سره د اوقاتو سره کلواړ کېږي څوک یې تپوس کولو نشته دا فقهي مسله زده کوي چې کله هم وخت داخل شو نو بانګ به وایي او که چېرې د وخت نه مخکې د بانګ ووي پتا باندې دوباره بانګ ویل واجب دي او که هغه بانګ دوباره ونوي چې هغه امام او هغه مقتدیان څومره مونځونه کوي ټولو خلکو مونځونه مکروه شو لاړل ټول مونځ تباه شو مونځ به وشي خو که په آخرت کې دغه حساب کتاب شروع شو نو کور خلاصې پې نشته یو راشي استاد جي پلانکې خو په دې ټایم بانګ وایي پلانکې خو په دې ټایم وایي ته د روژه خو په دې ټایم بندېږي روژه په دې ټایم ماتېږي راشي ما ته عقل ښایي زه ورته یم د خدای بندګانو دا نقشې د علما کرامو د مفتیان کرامو د پر مشورې سره جوړېږي نو د روژې دپاره الحمدلله پرون زه لګیا او د روژې دپاره دلته کې نقشې جوړ کړي د سحر او د افطار بالکل پرفیکټ ټایم چې کوم دی بالکل ایگزیکټ ټایم هغه اکثر په دې نقشو کې مخکې وروستو احتیاط محتیاط هغه هر څه مې دېستې بالکل ایکورټ چې کوم ټایم دی هغه مې د خلکو ته راوړو چې د خلکو د زړونو نه خلجان هغه څیزونه ختم شي چیرې جی د مخکې بانګ وي د رستو بانګ وي د دې ټایم بانګ وي د پکې 15 منټه کې ورکړي د پکې دا ټایم کې ورکړي ټیک ته سنت ټایم چې دی د ماښام چې کله هم بانګ ویلی شي فورا په هغې پسې 15 منټه بعد جمع ودرېږي سهار کې هم چې کله بس سهار جمعې دپاره ټول شپه کې خلک عبادت کوي وخت پاسي بشمنې کوي نو بانګ ویلی شي 15 منټه بعد جمع ودرېږي نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلط کې موس کړی دی او اسفار کې هم کړی دی نو په سنت باندې عمل کول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه کار دی چې امت په سنت لارې ته راولي غلط ویلې کېږي په تیاره کې موس نبی علیه الصلاۃ والسلام په سحر کې چې کله بم ټایم داخل شو بلال رضی الله عنه به بانګ وي او دغه رنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر به روانو یا په غزوې به روانو نو وخت به موږ وکړو نو هغه سنت چې زمونږ په روژه کې مقبول دی او په اسفار کې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل مدینه منوره کې یا په خپل ځای کې چې کله پاتې کېدو نو هغه ځای کې چې کله بلال حبشي رضی الله عنه په بانګ وي د هغې نه بعد به لږ په تاخیر سره دوره کم سے کم دوره تاخیر سره موږ وکړو چې امام به وایي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله د امام د سلام نه بعد په د اشراق ټایم کېدو نیم ساعت د امام د سلام نه بعد به اشراق ټایم کېدو او دا ټایم چې دی دا ګیپ چې دی دا د خلکو دپاره چې چا نه مونځ شوي چا څوک ناوخته راپاڅي چا نه رکات شوي د هغوی دپاره ځکه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته عقل ورکړی دی وخت ورکړی دی دا انسان چې دا عقل د الله د دین دپاره استعمالوي او وخت د رب العالمین د عباداتو دپاره صرف کې نو ته به الله کامیابي روژې میاشت راله روژې دا میاشت نه دی چې ته بس د دې ځای نه وځه او بس ټوله ورځ په بازار کې ګرځه او د بازار دکانداران ماشاءالله الا ماشاءالله چېرته داسې چېرته د سړیتوب قدم نه کېږي هر شی یو په ډبل باندې خرڅوي او تا ته وایي یاره جي زر کوه شا بس موږ ټایم دی موږ ټایم دی تا خو بیړه غرقه شه تا خو د خلکو تباهي وکړه دوستانو عزیزانو روژه دې ته نه وایي روژه دې ته وایي چې د الله رب العزت د عبادت ته د زړه نه تسلیم کې ما ته مسلمانان یو اخرت منو خو د زړه نه ګورې نه تسلیمو ما ته مسلمانان یو اخلاص منو خو د زړه نه تسلیمو ما ته الله منو خو د زړه نه تسلیمو کم عبادت کو د بیګار په نیت باندې کو کم یو موس کو د بیګار په نیت باندې کو اسی فارمیلټی دا بس پورا کوي روان خبر ختم یو مسلمان نه تاسو کته د عبادت کې الله رب العزت ته پدې ستر کوي پته بوته نه تاسو ته وک الله رب العزت موږ حکم کړی دی حکم په دې حکم د الله رب العزت کم نعمت خره پته بوته نه د کلمې د بنیادی تاسو ته وک چې د کلمې سه ورته بنیادی مقصد څه دی پته بوته نه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته د دومره قیمتي وخت ورکړی په دې قیمتي وخت کې په دې روژې په میاشت کې د ځان د خولې د ژبې نه د لاس نه د هر څه نه په تکلیف نه خلک وساتي حدیث شریف کې راځي مؤمن مسلمان هغه دی چې د ژبې نه د خولې نه د لاس نه بل مسلمان په امن کې په تکلیف کې مطلب دا دی چې ته ګرانی راولې په دې ګرانۍ کې بل مسلمان غرقې نه په تکلیف کې شو کنه شو کبل مسلمان عبادت کوي او استاد جبینا استاد خلینا بل په تکلیف کې انده تکلیف شو کنه شو
حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي مسلمان تر هغې پورې مسلمان نه دی تر څو پورې د خولې نه د ژبې نه بل ته تکلیف کوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هم دي قرآن ختم کړی دی په 10 ورځو کې ختم کړی دی په شپږو کې ختم کړی تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې صحابي ودرېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سوره بقره سوره آل عمران سوره انعام او پورې د ټول سورتونه په یو رکعت کې دا خو د قرآن نظام خلاصول خو نه دي. باز ته یو پیری یو کارغه وي یار ډېر بره پرواز کوي ته ډېر اوچت الوزي او ورته زه بعضې ما پسې غټې وزرې ته نرشه ځان ته داسې غټې بازارې ولګوه ته م الوزه. یو سړی حافظ نه وي حافظ قرآن نه وي حافظانو پسې لګیا دا خو بده خبره ده. یو حافظ یو عالم یو مفتی چې تر څو پورې مفتی نه بل مفتی پسې لګیا فتوی ورکوي یار دا ته څه کې استهزاء لګیا ورپسې دا خو د دین پسې اسلام پسې ټوکه خندا دا نه دی کول پکار. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مفهوم دی چې کله هم یو انسان د پاره د بدبختۍ او د سرکشۍ د ټولو نه غټ علامت دا دی چې دین او د دین د ارکانو پسې د دین د معمارانو پسې د استهزاء شروع نن ماته د کینې د بغض د حسد نه بل ټکونه ورکو دا نشو کولی چې ځان سم دا نشو کولی چې خپل عبادت توجه ورکو دا نشو کولی چې خپل اخلاقیات سم کو دا نشو کولی چې خپل معاملات سم کو. نن چې د خلکو معاملات بګړاو دي هغه خپل ځان نه دی نه سموي که د خلکو معاملات بګړاو دي خپل ځان نه سموي بل د صحیح ورته مولا دی د ځان دپاره صحیح ورته د ځان دپاره بیا بزه ځان دپاره بیا هر څه به میر سمیر زبرما هر څه زما هر څه د ځان دپاره حلال کړي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت دې په موږ تاسو په حال باندې رحم وکړي او دغه رنګې زموږ به د 10 ورځو انشاءالله العزیز د تراو ختمي د 1 رمضان نه به انشاءالله العزیز موږ شروع کوو چې کله هم یو رومبۍ روژه ونیسو په ماسخوتن له به چې تراویح کوو نو 3 سپارې به وایو په 11مه روژه به انشاءالله العزیز زموږ ختمي او دا موږ د رمضان دا ترتیب داسې مقرر کړی دی اکثر خلک پړومبي ختم کې 10 ورځو کې ختم کې موږ سره شمولیت وکړي بیا ورپسې 10 ورځې بیا هغه دغه عشرې دپاره لاړ شي بیا غرنۍ 10 ورځې اعتکاف ته کینی نو 3 عشرې دي نو 3 باندې موږ ډیوایډ کړي دي تقسیم کړي دي نو دغه رنګ د ټولو ته اعمال ټول ارصد هغې ته ورسي دا نه د قرآن نه خلاصېدل ګورې نشته اکثر د خلکو صحیح ورته دا کنفیوژن دی چې ته زر ختم وکړې ته به د قرآن نه ځان خلاصې کله وایي د جوګاړ دی کله وایي بیګار دی کله پکې څه وایي کله پکې څه وایي. یو انسان خپل حافظ نه حافظانو پسې لګیا دا ګورې بده خبره ده. یو انسان په خپل عالم نه عالمانو پسې لګیا یو خپل مفتی نه مفتیانو پسې لګیا دا ګورې ډېره بده خبره سپکه خبره ده. ځکه خو ما یو مثال ورکړ چې باز پسې کارغه خبرې کولې نو ورته تم نرشه تم ځان ته وزر ولګو ولې زه بیا ستا پرواز زه وګورم. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې کله هم دلته کې تراو ته راځئ نو ځان په دې نیت باندې راولئ چې موږ د الله کلام اورو او چې کله هم چا نه تراو کې څه سپارې پاتې شي چې ته بیمار شي یا ایمرجنسي راشي بیا راشي تپوس وکړئ ما نه تپوس وکړئ ما سره حافظ صاحب وي هغه نه تپوس وکړئ یاره ما نه دا سپارې پاتې شي هغه بیا ځان ته تلاوت وکړئ هغه ووایي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب